الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وفي الحديث إن الله جعل العز والوقار لمن تابع أمري وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الله جل شانه در کائنات بسیار چیزهای نفع بخش پیدا کرده ولی هر چیز که نفع و فایده داره برای گرفتن نفع از او چیز یک طریقه است. اگر ما و شما از او طریق به او چیز بیاییم ممکن است که به ما و شما نفع برسانه، ولی اگر از طریق دیگر آمدیم میشه که او چیزی نافع که برای انسانها نفع باشه و برای انسان مضر ثابت شوه، سبب نقصان ثابت شوه. آتش یک چیز است که انسان از اون نفع میگیره، ولی آتش نفع میتا وقتی که شما از آتش به طریقه خاص استفاده کنی. اگر شما از آتش به غلط طریقه استفاده کنی بجای نفع و برای ما و شما مضر و نقصان ده ثابت میشه، بلکه ما و شما را می سوزه. آب یک چیز است که برای کائنات و انسانها و حیوانات سبب زندگی و حیات است. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولی اگر ما و شما از طریق معین آب را استعمال کردیم، همراه آب معامله کردیم و برای ما و شما سبب حیات جور میشه، سبب زندگی جور میشه. ولی اگر از طریق غلط آمدیم پس آب برای ما و شما سبب غرق و هلاک میشه. اینطور در کائنات هر چیز نفع داره، ولی شرط این است که باید بر طریق معین، بر طریق خاص او چیز را استعمال کنی. اگر ما و شما طریقه و راه را غلط کنیم پس او چیز بر جای نفع نقصان میتا. انسان در دنیا مخدوم است، انسان در دنیا بادشاه است، دیگر تمام چیزها برای انسان است. خلق لكم ما فی الارض جمیعا، برای نفع شما و ما الله تعالی تمام نظام را جاری کرد. ولی دنیا برای نفع انسان است. در کدام وقتی که ما و شما دنیا را به او طریق استعمال کنیم، کدام طریقه که برای ما و شما خالق دنیا منتخب کرده.
اگر به دیگر طریق را کوشش بکنیم که از دنیا استفاده کنیم بجای نفع و فایده برای ما و شما نقصان میشه. مثل که بیان مثال کردیم آتش است یا آب است، اگر به طریق صحیح او را استعمال کردی سبب نفع میشه، به غلط طریق استعمال کردی سبب هلاک و نقصان میشه. دنیای تو راست بلکه هر چیز دنیا اگر به طریقه صحیحه او چیز را استعمال کردیم برای ما و شما نفع میشه و اگر از طریق غلط آمدیم برای ما و شما نقصان میشه. ما که در دنیا زندگی داریم، اراده داریم، شوق داریم که از دنیا نفع بگیریم، برای نفع و فایده گرفتن از دنیا کدام راه است، کدام طریقه است؟ الله جل جلاله در قرآن کریم اعلان کرد ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. دو شرط است. اگر مردم کابل، مردم قندهار و هلمند، مردم افغانستان و عربستان، هر محله و هر قریه و هر وطن اگر دل کدام کس است که از دنیا فایده بگیره برای او راه کدام است؟ آمنوا واتقوا. باید دو کار کنه، ایمان بیار پس از ایمان تقوا اختیار کن. تقوا چی است؟ اوامر خدا را بجا بیار، از منهیات پرهیز کن. اگر یک قوم و یک قبیله و یک انسان دو کار کنه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. پس ما بر انسان دروازه تمام نفع و فایده و برکت که در زمین است یا در اسمان است، در آفتاب است یا در مهتاب است، در درخت است یا در سنگ است، ما تمام دروازه های منفعت بر انسان واز میکنیم. پس برای انسان هر چیز کائنات نفع میشه، زهر هم برای انسان نفع بخش میشه. ولی اگر انسان کوشش کرد که به منفعت دنیا از دیگر راه بیاید پس بجای نفع برای انسان نقصان میشه. ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. انسان کم عقل و کم بخت است و منفعت از مخلوق الله میگیره در مخالفت الله. این غلط است. این خانه ماست، دسترخوان از ماست، نان از ماست، آب از ماست. شما که میخواهی که در خانه ما از دسترخوان ما نفع بگیری، ضرور است که شما ما را راضی کنی، ضرور است که شما همراه ما جور باشی، بس میتوانی که از مهمان خانه و دسترخوان ما نفع بگیری. ولی اگر ما و شما نفع از دنیا میگیریم در مخالفت الله تعالی که خالق دنیاست، این خیال است، محال است، جنون. همیشه که ما و شما در بازار با مال و پیسه دوا بگیریم، دوا گرفتن میتوانیم
ولی آیا ما و شما می توانیم که با پیسه صحت بگیریم؟ جواب بیتی صحت می توانیم؟ ما و شما می توانیم که با مال و پیسه خانه را جور کنیم، اسباب منزل و خانه را بخریم، پلنگ و الماری و قالین را بخریم، ولی ما و شما نمی توانیم که با این پیسه راحت دل بخریم. ما و شما می توانیم که با پیسه و مال لباس بخریم از بازار، ولی نمی توانیم که با پیسه حسن بخریم. لباس خو که مردم می پوشه برای حسن، ما و شما نمی توانیم که او را بخریم. این چیزها با ما و شما وقت حاصل میشه وقتی که ما و شما به دنیا از راه معین بیاییم. معلوم راه برای فایده گرفتن از دنیا کدام است؟ آمنو واتقوا. کدام کس که ایمان بیار و پس از ایمان تقوا کنه، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. پس ما برای او دروازه هر برکت و خیر، برای او دروازه هر نفع، هر فایده برای انسان واز میکنیم. ولكن كذبوا، ولی انسان از دیگر راه میآید. اگر یک کس میخواه که در مسجد داخل شوه نماز بخوانه، راه متعین است، ولی اگر اینجا یک کس کوشش کنه که از این تلقین به مسجد داخل شوه، تمام مردم را منع میکنه. اگرچه او صدا کنه که یار ما میریم برای نماز خواندن، مردم را میگویه که صحیح است برای نماز میایی ولی از راه بیایی. اگر از دیگر راه میایی مردم اجازت نمیده. دنیا تمام مخلوق الله است. اگر ما و شما از دنیا نفع میگیریم، کدام راه که برای ما و شما متعین شده باید از اون راه بیاییم. به این سبب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلام میکنه ان الله جعل العز والوقار لمن تابع امری. کدام کس که عزت میخواه، کدام که برای خود وقار میخواه، کدام کس که برای خود احترام میخواه، برای خود امن میخواه، برای قوم و ملت میخواه، تمام خوشی دنیا، هر خوشی و هر خیر دنیا در چی است؟ لمن تابع امری. اگر اتباع امر رسول الله صلی الله علیه وسلم کردیم، پس هر چیز دنیا برای ما و شما نفع بخش میشه. وجعل الذل والصغار على من خالف امری. تمام ذلت، تمام رسوائی، تمام تکلیف و بی اطمینانی ای در مخالفت امر نبی علیه السلام است. اگر مخالفت از امر رسول الله باشه ولی کس میخواه که ما زندگی اطمینان را بسر کنیم، غلط است. خلاصه هر چیز دنیا برای ما و شما نفع میته، ولی سویچی و چیز، بٹنی و چیز در دست ما و شما است. این تمام گروپ ها که در مسجد است روشنی میته، ولی سویچی اینها در دست ما است. اگر ما ای را بزنیم اینها روشنی میته، اگر ما او را بند کنیم پس اینها روشنی نمیته. تمام کائنات برای ما و شما نفع است، ولی در وقتی که ما و شما اتباع الله و رسول الله کنیم.
حضرات علماء کرام فرمایي الله جل شانه دوا عالم پیدا کړی دي یو عالم اصغر دی یو عالم اکبر دی د اسمان ستر مزکی د هوا ستر غره د وچ ستر لندې دا ټول عالم اکبر دی یو د ازما بدن دی شپږ پټه دا ستا بدن دی دا عالم اصغر دی دا پر عالم دی کم شی چې په عالم اکبر کې موجود دی دا هغه نمونه الله جل شانه زما استا په بدن کې پیدا کړی ده په عالم اکبر په نړۍ کې یو لوی مخلوق زمکه ده زمکه بعضی خوږوي شنه کېدل کوي بعضی مزکه ترووي ترخوي شي نشین کوي زما استا په بدن کې الله جل شانه جلد پوس پیدا کړی دی دا پوس مزکه ده دا په بدن کې دوه قسمه ده خوږه همسته لکه دا طرف د لاس شنه کېدل کوي تروا او ترخه مزکه همسته شنه کېدل نه کوي لکه دا طرف د لاس دا ځای شنه کېدل کوي او دا ځای بیا شنه کېدل نه کوي پر دې ځای باندې وریښتان دي پر دې ځای باندې وریښتان دي خو زما استا پر شونډانو باندې وریښتان نشته دا زما استا د بدن پوست دا د مځکې د عالم اکبر کې په لو نړۍ کې چې کوم ځمکه ده دا د ځمکې نمونه ده په عالم اکبر کې الله جل شانه په نړۍ کې الله پاک غرونه پیدا کړی دي غرونه دا د ځمکې لپاره میخونه دي ځمکه یې درولې ده زما استا په بدن کې الله پاک اډونه پیدا کړی دي زما استا دا بدن چې ولاړ دي دا ټول په دې هډو باندې ولاړ دي دا زما استا د بدن غرونه دي په عالم اکبر کې الله جل شانه د اوبو یو نظام جاری کړی دی یو قسم زکه ترخی و براباسي یو قسم زکه تروی و با یو قسم زکه خوږی و با یو قسم زمکت مرداری و با زما استا په بدن کې الله پاک چینه پیدا کړی دی خوله چې کمی اوبه ورکی ناوړي دا خوږه اوبه ده دا د خوږو چینو د خوږو چشمو نمونه ده سترګې چې کمی وشکې راباسي دا تروه چینه ده او د انسان بی ادبی معاب بولی دا هم د بدن راوزي یو مرداره چینه ده په ځمکه کې الله جل شانه ځنګلونه پیدا کړي دي ګڼ ځنګلونه دي او بعضې مځکې چې بیا کم دي پر هغو باندې درخته وي موږ ورته څنګه درختې وایو جدا جدا داسې زما استا په بدن کې الله پاک د ځنګلو نمونه پیدا کړی د هغه وریښتان د سر دي او الله جل شانه زما استا په بدن کې د عام ځمکې مثال پیدا کړی دی چې هغه عام بدن دی حضرات علماء کرام فرمایي چې کچيري انسان غواړي چې د عالم اکبر څخه فائدہ واخلي د دې لپاره د لار څه ده دغه عالم اصغر به د لوی رب جل شانه د حکم تابع ګرځي عالم اصغر را تابع خدا جور کنی عالم اکبر تابع شما جور میشه برای ما و شما نمونه داریم ای فقط یک وهم نیست ما و شما برای این چیزها نمونه داریم زندگی حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم
اونها خود را تابع خدا جور کرد، کائنات تمام تابع اونها جور شد. دیروز ما در بخاری شریف ای واقعه را خواندیم، بروز پنجشنبه. سیدنا انس ابن مالک رضی الله عنه واقعه بیان میکنه که برای حضرت ابو طلحه رضی الله عنه یک باغ بود و در داخل باغ یک چا بود که آب او چا بسیار شیرین بود، روبروی مسجد نبوی شریف بود. آلو باغ و چا تمام حصه مسجد نبوی است. اکثر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که بیرون میره برای تفریح در باغ سیدنا ابو طلحه میره، زیرا که اونجا باغم خوب بود، آب هم شیرین بود. در قرآن شریف آیت نازل شد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شما مردم با کمال بر و نیکی، با کامل بر او نیکی نمی رسی تا وقتی که محبوب ترین مال خود را در راه خدا صدقه نکنی. کدام چیز که به شما محبوب باشه او را در راه الله صدقه کنی، پس می توانی که شما به مقام اعلای بر و نیکی برسی. الله اکبر. سیدنا ابو طلحه رضی الله عنه در خدمت نبوی حاضر شد، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت: یا رسول الله ان الله تعالی یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالی الی بئرها. یا رسول الله، الله خو اعلان کرد که محبوب ترین مال صدقه کنی. محبوب ترین مالی ما بئرهاست. روبرو در مسجد نبوی که کدام باغ است که خوب چا داره، خوب آب داره، خوب باغ است. این با ما در تمام مال محبوب است. وقتی که الله تعالی امر کرد ما چه میکنیم؟ و انها صدقه لله تعالی ارجو ذخرها و برها. یا رسول الله، باغ در راه الله صدقه است با امید ثواب. فضعها حيث شئت. کدام جا که شما مناسب بدانی یا رسول الله اونجا مصرف کنی باغ مرا. ایرا میگوی اتباع، ایرا میگوی قربانی. عالم اصغر را تابع خدا کرد. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چی میگوی ورا؟ الله اکبر. نبی را اتر خوش کرد، اتر اتباع دین کرد، اتر اتباع قرآن کرد. ما و شما خو که بروز قیامت الله تعالی حفاظت ما و شما کنه. اگر بروز قیامت رفتیم، در قرآن شریف آیت است که الله تعالی میگوید که بروز قیامت نبی میآید، در حضور الله تعالی عارض میشه. نبی علیه السلام عارضه میکنه: وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا رسول الله، مردم پس از رفتن ما کتاب را ترک کرد. نه الفاظ قرآن او را یاد بود، نه احکام قرآن او را یاد بود، نه اعمال قرآن او را یاد بود، نه فکر قرآن همراه او بود. همراه او خو فکر بود، ولی فکر فیسبوک بود، فکر یوټیوب بود، فکر قرآن نبود. ولی صحابه چطور بود؟ وقتی که سیدنا ابو طلحه رضی الله عنه عمل کرد، باغ خود را صدقه کرد، نبی علیه السلام چطور خوش شد؟ بخن بخن ذلك مال رابح وفي رواية ذلك مال رائح. بخ بخ اینطور یک لفظ است، مثل که ما و شما در وقت خوشی استعمال میکنیم، به یک کس میگیم که وا 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 وا. نبی علیه السلام چطور خوش شد؟
به ابو طلحه گفت بخن بخن و ذلك مال رابح، مال خو بسیار مردم داره، ولی ابو طلحه کی از مال خود کدام نفع گرفت دیگر کس نگرفت. کرا میگو اتباع. ابو طلحه می آیا باغ خود را تسلیم میکنه به رسول الله، ولی باغ او صدقه کردال. ابو طلحه داخلی باغ نمیره، آواز کرد، زنی و بچه های او در داخلی باغ بود. اونها را گفت بیرون بیایی. اونها از داخل آواز کرد چرا ابو طلحه؟ گفت ای باغ ما فروختیم، ای باغ را فروختیم به دیگر. و گفت زن که با کی فروختی؟ خب باغ ماست، ضرورت خانه ماست، زندگی ما تمام به باغ است. ابو طلحه رضی الله عنه گفت که را بر الله تعالی فروختیم، همراه الله تعالی سودا کردیم، صدقه کردیم برای الله. و زنها هم زنهای صحابه بود. سبحان الله. چی میگویه؟ والذی نفسی بیده لقد ربحت یا ابا طلحه. زن گریه نمیکنه، ناراض نمیشه که شما چرا باغ ما را دادی، بلکه چی میگویه؟ قسم به خدا شما نفع کردی ابو طلحه، بسیار خوب معامله کردی، بسیار خوب کار کردی که به الله تعالی دادی. اینها خود را تابع خدا جور کرد، الله تعالی تمام کائنات در خدمت اونها استاد کرد. چطور استاد کرد؟ سیدنا عمر رضی الله عنه در مجلس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم است. سیدنا ابو بکر هم موجود است. در دست سیدنا عمر یک چند اوراق تورات است. از کدام یهودی پیدا کرده بود چند اوراق تورات، ولی مشکلی بود که تورات اصل خو کتاب خداست، کتاب آسمانی است، ولی یهود در اون کتاب خود دست زده، تحریف کرده. لہذا مناسب نیست که مسلمان نصاب دیگر قوم، نصاب کفار را بخوانه، مطالعه کنه، زیرا که نصاب دیگرها بر انسان اثر میکنه. سیدنا عمر رضی الله عنه در مجلس رسول الله اوراق تورات را شروع کرد میخوانه. یا رسول الله ما تورات را پیدا کردیم. از تورات قرائت شروع کرد، مصروف است در قرائت تورات. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به زبان مبارک چی نگفت؟ فتغیر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. در چهره انور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم آثار غصه ظاهر شد. سیدنا ابو بکر چی میگویه به سیدنا عمر؟ ثکلتک امک یا عمر اما ترى ما بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. عمر، مادر شما بر شما گریه کنه، هلاک شوی. شما نمیبینی که به سبب عمل شما رسول الله چطور ناراض شد؟ بر روی انور نبی علیه السلام آثار غصه ظاهر شد. یہ چی میکنی؟ سیدنا عمر چی شروع کرد؟ فجلس على ركبتيه وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا اللهم إني أعوذ بك من غضبك وغضب رسولك. ما با الله راضی هستیم که رب ماست، به قرآن راضی هستیم که دین ماست، و محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راضی هستیم که امام و رسول ماست. یا الله ما غلطی کردیم، از غضب شما و از غضب رسول الله پناه میخواهیم. اینطور تابع بود.
ما به شما قبلا هم واقع بار بار بیان کردیم، ولی واقعات صحابه کرام تو راست که هر چند که بیان میکنی، هر چند که بیان میکنی مزه میآید. ان ذکرهم هو المسک ما کررته یتضوع، به هر اندازه که مکرر میشه مزه میته. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در روز جمعه امر کرد اجلسو، بشینی. حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم نشست. یک صحابی است عبدالله ابن رواحه، قبلا ما گفتیم عبدالله ابن حذافه غلط بود، عبدالله ابن رواحه در راه بود، اونجا آواز نبی علیه السلام شنید، اونجا نشست. وقتی که نبی علیه السلام بیرون آمد، عبدالله ابن رواحه در گرمی و آفتاب نشسته است، تمام بدن عرق است. چه میکنی عبدالله؟ یا رسول الله شما امر کرد که اجلسو، که شما امر کرد ما نشستیم، به شما خو نگفتیم، به داخل گفتیم. یا رسول الله وقتی که آواز شما را شنیدیم در پای ما طاقت نبود که دیگر قدم بگیریم. امر خدا، امر رسول الله که میآید پس وہ تسلیم میشه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میگوید زادك الله حرصا على تواعية الله ورسوله ولا تعد. الله تعالی به شما دیگر هم بر اطاعت خدا و رسول حرص بتا. وقتی که اونها تابع شد، عالم اصغر را تابع کرد، عالم اکبر در خدمت اونها شد. سیدنا عمر رضی الله عنه در روز جمعه بر منبر استاد است. لشکر مجاهدین در ایران است، در نهاوند. اونجا دشمن یک ترتیب جور کرد که از پشت، از طرف کوه بر مجاهدین حمله کنه. وقتی که اونها ترتیب جور کرد، الله تعالی عمر را معلومات داد. عمر رضی الله عنه از مدینه منوره به ایران آواز میکنه. درمیان لوت سپیکر نیست، درمیان موبایل و مخابره نیست، بلکه هوا در خدمت عمر است. اگر شما عالم اصغر را تابع کنی، عالم اکبر در خدمت شما میشه. یا ساریه الجبل الجبل، یا ساریه الجبل الجبل. امیر لشکر ساریه بود، از مدینه منوره به ساریه آواز کرد که ساریه به طرف کوه توجه کنی، از اون طرف دشمن حمله میکنه. آواز از اینجا به نهاون میرسه. کدام تکنولوژی نبود همراه عمر، ولی تمام کائنات در خدمت عمر رضی الله عنه بود. چرا؟ زیرا که عمر خود را تابع خدا جور کرده بود. تمام عالم اکبر در خدمت عمر بود. عمرو بن العاص رضی الله عنه را روان کرد برای فتح مصر. وقتی که مصر را فتح کرد، چند روز تیر شد، چند روز گذشت، رود نیل یک کلان رود است، نهر است و خشک شد. از مردم پرسان کرد که خشک شد، چه طریقه داری که دوباره آب پیدا کنه؟ حضرت برای ما یک طریقه داریم، یک زن را میاریم، با او لباس میپوشیم، لباس عروسی، او را همراه اسب در داخل نهر میاندازیم، خود به خود آب میآید. عمرو بن العاص رضی الله عنه خط روان کرد به مدینه منوره، به سیدنا عمر رضی الله عنه گفت که اینجا خو یک غلط غیر شرعی طریقه است و طریقه خو ما نمیکنیم. اگر شما دیگر طریقه داری برای که آب رود نیل جاری شود. سیدنا عمر رضی الله عنه مکتوب نوشته کرد، با عمرو بن العاص رضی الله عنه نوشته کرد که اگر خطی ما به شما رسید، او را در داخل رود نیل بیاندازی. با آب به رود نیل خط نوشته کرد. چه گفت؟ من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، از طرف امیر المؤمنین و رود نیل چه است؟
ان كنت تجري بأمرك فلا تجري. اگر شما به امر خود روان هستی ما به شما ضرورت نداریم، بند شوی. وان كنت تجري بأمر الواحد القهار، اگر شما به امر خدا جاری هستی وقتی که خطی ما رسید روان شوی. با آب خط نوشته میکنه، همراه آب گپ میزنه، اون تسلیم میکنه. الله اکبر. لہذا برادرای اسلام، هر مشکل کی شما داری، هر مشکل کی ما داریم، مشکلی خانه باشه، مشکلی تجارت و زراعت باشه، مشکلی دکان باشه، مشکلی وطن باشه، مشکلی هر چیز باشه، اگر ما و شما میخوایم که مشکلات را حل کنیم، برای حل کردن تمام مشکلات یک راه داریم. کدام راه است؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. اگر ما و شما ایمان بیاریم، پس از ایمان تقوا اختیار کنیم. ایمان خداریم الحمدلله. یک چیز است که تقوا، یک قدم دیگر بگیری تقوا اختیار کنی، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. بس زمین هم در خدمت شما میشه، اسمان هم در خدمت شما میشه، هوا هم در خدمت شما میشه. حیوانات، یو صحابی دی رضی الله عنه په لاره باندې روان دی، ملګری ځینې ورک سوله، د ملګرو څخه جدا سو، ملګری ځینې ورک سوله. وخت چې ملګری ځینې ورک سوله پریشان دي، ځنګل دی چې په کومه خوا باندې ولاړ سي. یو زمری ولیدي، زمری ورته وایست، شیر ورته وایست، دا ولیدي. زمری تر غوږ ونیوي، ول ستا دغه قوی حاسه دا ډېر قوي دی، ته انسان پر بوی پیدا کولی سي. زما ملګري زما څه ورک دي، ما ورسوه. زمری لکۍ ورته شوري، صحابي د زمري پر ملا باندې کښېني، زمری یې رسوي ملګرو. دې ته وایي حکومت. بیا به دغه آیات کریمه په مځکه باندې صادق وي چې خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بیا به زمری هم ستا خدمت کوي، هوا به هم ستا خدمت کوي. بل ځکه حیات الصحابه کې واقعه راوړي، حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم لشکر د مجاهدینو دی یو علاقې ته ولاړله، شپه پر راغله، په لار روان دي، شپه راغله، شپه په یو ځنګل کې سوله. د مجاهدینو چې کم امیر دی هغه ملګرو ته وویل چې ترتیب برابر کړي، په دې ځنګل کې اړوو. ملګرو ورته وویل چې حضرت دا خو ځنګل دی، په دې کې خطرناک حیوانات وي. د مجاهدینو امیر دا پر یو لوی کاڼي او ډبره ودرېدی، و ټوله ځنګل ته اعلان وکړي چې په دې ځنګل کې هر حیوان مضر سته، که مار وي، که لړم وي، که لیوه وي، که زمری وي، هغه ټول باید ځنګل خالی کړي. دلته صحابه کرام راغلي دي. راوی وایي چې دغه خطرناک حیوانات خپل بچی په خلو کې نیولي و، ځنګل یې خالی کوي. دا کله چې عالم اصغر الله تابع سي، بیا به عالم اکبر زما او ستا تابع. او کچیر ما او تا خوشحالي غواړو په پیسو کې غواړو، خوشحالي په پیسو کې نسته. د دې مطلب دا نه دی چې پیسې مه ګټه، پیسې وګټه، دنیا پیدا کا، لیکن دوه شی ورسره لیکلي دي چې په ابتدا کې مو ویله ان الله جعل العز والوقار لمن تابع امري. نبی علیہ السلام اعلان کی چې چا عزت غوښتي، چا امان غوښتي، چا اطمینان غوښتي، چا د خوشحالي زندگی غوښتله، زما د دین اتباع وکړي. ځکه هر څه د الله په لار اختیار کې دي. الله جل شانه خپل ځان ته ټولې لارې بندي کړي دي. الطرق الى الله مسدوده الا على من اقتفى اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ټولې لارې الله ته بندي دي، پر هغه لار چې روان سي الله دې نه قبلوي. یوازې یوه لار د محمد صلی الله علیه وسلم لار که چا ونیوله دا به الله ته رسیږي، ټول کائنات به په خدمت کې وي. الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دا مبارک دین د سینې سره ونیسو او دا 15 ورځې زندگی د دې مقدس دین په اتباع کې تیرې کړو. اقول قولي هذا ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.